السلام علیکم. هیله لرم ټول جوړ او روغ یاست او سهار مو په خیر. نو راووتو د کابل ښار ته، اوس هم د باجبالا په ساحه کې یم. خو ټوله مخ زموږ موټر یې وایستو، نو بیا وروسته انشاءالله ځو یو ناشته کوو. نو د کابل ښار هم در باندې وینو، ناشته هم در باندې وینو. بیا چې مو وروسته کوم پلان نیوی انشاءالله نو بیا هغه در سره شریکوو. نو تاسو راځئ دا بلاګ را سره تعقیب کړئ. دا د موټر مو سرویس ته ودروی، سرویسیږي. ډېر سره خیال شوی پرون دا باجبالا ساحه ده په کابل کې. د لې په دا واکیوم باندې پاکوي، ډېر ښایسته یې پاکوي په کابل کې. کندهار کې بیا په دې نه پاکوي. ښه پاک شو ماشاءالله. دلته وګورئ موټر خو ولمبېدی. ډاکټر صاحب دی هم دغه دي، داسې خوبونه یې کړي دي نن د شپې. څنګه خوب یې وکړ؟ ولې؟ یا ما خو والا د خوب وکړ که بیخي د سهار خو دا خبر شوم. خو لمر خو دغه و، زه چې هم راپورته شوم د اطاق پاک پلو یې کړی، هوا سره دغه وه. یا پردې اصلا موږ چې چیرې بیدو هلته پردې نه وي، چې پردې مو کش کړې وه. مخصوصا مو یو ملګري مېلمستیا راته کړې وه، کور یې ډېر ودان، بیخي یې ونازوه. دا څونه ښایسته منظره ده، داسې ته وګورئ څونه لوړ کور یې جوړ کړی ده دغه نفر. بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله څونه خوند یې وکړ. لوکیشن دې راواست او پر کوم ځای یاست بالا به نه سره ورکېږو. ماشاءالله دغه ده کابل جان سهار وختي، څونه ښایسته هوا ده. څنګه د کابل خو نو کابل دی، نو کابل وایي په دې دنیا جنت یادېږي. اول به دغه وکړو، حمام به وکړو، صحیح ده. او دا چینج به وکړو. اول کالي مو پرون ډېر خیرن سوله، په سفر باندې و نه دی، او ډېر سره خاورې او کیسې زیاتې ولې. نو د هغه بعده به بیا پلان ونیسو چې چیرې ځو، بیا به درته ووایي. دا شارم سره ده. حمام به وکړو خیر سره، ځان به فرېش کړو، شتم له ولکته دا اوس هم الحمدلله ښه ښایسته فرېش شاور مې واخیستی، ډېر سره برابر شومه. نو ډېر خوند یې وکړ، دماغ مې ډېر برابر شو. نو اوس هم دا د خوشحال خان په ساحه کې یم. اوس یو پاتې ده، ته راځه، زه ډېر وږی یم، دې خواته راځه. ماما خو وینئ وږی یم، یو ناشته هسې لا وکړو، نور سیستم سمیږي. دا حمام وڅو، دا څنګه سو؟ هلا قهوه مې راواخیسته، یو ګیلاس به وخورو، یو څه به مو طبیعت برابر سي. کابل په ښار کې رش و کش سره زیات خلک فکر کوم ټوله روان دي. اختر د نو هر سړی میله کوي.
زیات فرش کې بند کار کوي. څومره ډېر موټران دا د بندې کرغه کابل. دلته ناستې میله یې رایستلې. یاران ټول اخته دي عکسونه اخلي. دا ډاکټر صاحب ده. دا زموږ د میلې مشر کاري جان. کاري جانه دا زموږ د میلې مشر د کاري صاحب دی راغلی د قرغې ته. نو بس دا و زموږ د نن ورځې چې په کابل کې سهار راکښېناستو وګرځېدو یو ولاګ. نو دا چې بیا غرمه چیرې ځو انشاءالله چیرې غرمه تېروو بیا انشاءالله یو بل ولاګ درته جوړوم. نو چې بیا د خدای په امان ښه وخت